السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو راځم د پیکسلاب اوومه ویډیو درته کوم. په دغه ویډیو کې به درته د پیکسلاب پاتې برخه تشریح کړم. نو راځم د پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې اپلیکیشن اوپن کړو غواړم په دې ټیک کې زه یو بل څه ولیکم. محبوب دا مې چې ولیکو غواړم دا د لیک سټایل یا ډول یې بدل کړم، د یو بل سټایل ورته ورکړم. دا سټایل نن ملګرو په لین سپیسینګ مو تیر درس کې ویلې، راځم نن په سټروک باندې خبره کوو. سټروک مطلب دا چې څنګه کولی شو د خپلې لیکنې ته یو دیوال ورکړو، یعنې د لیکنې شاوخوا یو بل رنګ راشي یو دیوال په څیر. راځم په سټروک باندې کلیک کوم. دا انیبل کوي. تاسو ملګرو ګورئ چې هلته به د لیکنې شاوخوا ته یو تور رنګ راښکاره شوی د دیوال، یعنې شاوخوا یې بل رنګ راځي. نو همدا که غواړئ له دې ځای اضافه کړئ ملګرو، کولی شئ چې سټروک وایډ چې دی کوم اندازه غواړئ چې هغه دیوال مو پراخه وي، له دې ځای کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ. مثلا راځم بل رنګ ورکوم، سور رنګ، زیړ رنګ، همدارنګه دا رنګ. او که دې کې هم خوښ نه وي ګریډینټ باندې کلیک کوئ. ګریډینټ کې بیا هلته مختلف رنګونه شته چې له دوه رنګونو نه جوړي ملګرو. دا څومره ښایسته ورسره ښکاري. نو دا په له سټروک کې همدا ښېګڼې دي ملګرو چې لیکنه به نوره هم ښایسته ښکاري ورسره. له دې ځایه کولی شئ چې د خپلې خوښې رنګ ورته انتخاب کړئ. دا وکې کوم. سټروک کې نور څه نشته ملګرو، بل چې دی شډو. شډو معنا مطلب چې لیکنې ته مونږ یو سیوری ورکړو خپل. په همدې ځای کولی شو چې په شډو باندې کلیک وکړو، انیبل یې کړئ. کاري ملګرو هغه لیکنې یو تر شا یو سوری راغی. له دې ځای کولی شئ چې دا سوری کم کړئ او له دې ځای کولی شئ چې اضافه کړئ. کولی شئ ملګرو له دې ځای دا ستوري ته داسې لږ دې سوري ته لږ نور هم داسې هغه ورکړئ. که دا مو خوښ نه وي راځئ په دې ځای کلیک کړئ ملګرو، هغه سیوری به مو بیخي پسې پراخ شي یا ډېر به شي چې غواړئ چې کوم طرف ته ستاسو دغه سیوری ورکول ملګرو. تاسې به په تصویرونو کې مثلا خپل عکس یو عکس غواړئ ډیزاین کړئ، هغه عکس له یو ځای کټ کوئ بل بیکګراونډ ته وړئ. نو هلته که ویړ تاسې یوسئ بیا به هلته د سیوري ته لږ معمولي سیوری به ورکوئ ورسره، تر څو ستاسو هغه تصویر معلوم نه شي چې دا په فوټوشاپ شوی دی یا په پیکسلاب کې مو په کار کړی یا کوم بل اپلیکیشن کې. نو دا شډو په هر ځای کې شته، په هر اپلیکیشن کې شته. نو د دې دپاره استعمالیږي چې د ټکس یا د تصویر تر شا لږ سیوری باید موجود وي. نو دا بیرته بندوو ملګرو. تاسو ته چې کومه اندازه ښه ښکاري په هماغه اندازه به خپلې لیکنې ته سیوری ورکړئ. مثلا په هر رنګ چې ورکوئ کولی شئ له دې ځای هغه سیوری ورکړئ. نو دا اوکې کړئ، ستاسې هغه به په دا اپلای شي. بل چې د انر شډو د ملګرو، یو خو شډو مونږ ورکړه د ټکس شاوخوا ته به تلله دا سیوری، بل چې دی غواړو د دې ټکس منځ کې د داسې یو ډول سیوری راښکاره شي. ښکاري ملګرو تاسو ته؟ ګورئ ملګرو د ټکس منځ برخه کې به سیوری راځي. دا نو مختلف سټایل هم ترې جوړېږي ملګرو. تاسو ګورئ چې زموږ دا لیکنه داسې یو سټایل واسو ته وایي چې ګول رقم سټایل یې ځان ته غوره کړو. نو له دې ځای هم کولی شئ چې هغه ته لیکنې ته په دننه برخه کې سیوری ورکړئ یا شډو ورکړئ. دا بیرته بیک کېږي ملګرو، تاسو خپل عادي حالت ته راشي. ملګرو بله برخه چې ده پکې یا بل اپشن چې دی د امباس دی. امباس یې معنا روښانتیا ورکول. راځم په امباس باندې کلیک کوم. تاسې ووینئ ملګرو دا به انیبل کړم. کله چې دا انیبل کړو ملګرو هغه لیکنې ته تاسو پام دی یو ډول روښانتیا یې ځان ته واخیسته، یعنې یو بل سټایل یې ځان ته غوره کړو. که دا له دې ځای انتقال کړو ملګرو مختلفو سایډونو ته ویسئ. تاسې وګورئ دا مختلف سټایلونه ځان ته اخلي ملګرو، چې په کوم سټایل ښه ښکاري هماغه ځای کې بیا هماغه سټایل تاسو انتخاب کړئ. له دې لاندې اپشنونو څخه وګورئ ملګرو، له دې ځایه که دا تاسې اخر سر ته ورسئ یو بل سټایل به که دې سر ته وړئ یو بل سټایل روښانتیا به کمه شي ملګرو. د دې ځای هم کولی شئ چې پکې لاس وهنه وکړئ ستاسو ښه ښکاري ملګرو. له دې ځای هم کولی شئ چې په کوم ډول روښانتیا یا سټایل ورکوئ ور یې کړئ ملګرو. د بل برخه ده. نو دا د امباس یا روښانتیا برخه ده. بله برخه چې پکې شامله ده ملګرو دا د پرسپیکټیو برخه ده، چې څنګه کولی شو خپله دغه لیکنه
یو طرف ته کش کړو. نو راځم په همدې باندې کلیک کوم چې غواړم د لیکنې ځینې برخې یو سیټ ته کش شي. مثلا په دې ډول ملګرو تاسو به داسې سټایلونه هم لیدلي ملګرو چې په دې ډول جوړ شوي وي. که دا چیرې وکړو ملګرو زموږ هغه سټایل به په دې بڼه وي. مثلا غواړو په دا بیرته بیک کېږم په بل طرف یې کش کړو. له دې ځای کلیک وکړئ ملګرو داسې کش کړئ دلته راوړئ ملګرو داسې په دې ډول. خو دا ډیزاینونه ملګرو اکثره په 3D برخه کې بیا استفاده کیږي. دا ملګرو د پکسلاب اوومه ویډیو هیله ده چې خوښه شوې وي ملګرو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هرنۍ ویډیو تر تاسو در ورسیږي.